د افغان حج کوونکو او عمره کوونکو لپاره یو بد او خواشینونکی خبر. د لیبیا هیواد مشر مفتي صادق الغرني یوه نوې فتوا خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د حج او عمرې څخه راټول شوي پیسې د سعودي عرب حکومت د نورو هیوادونو د مسلمانانو د وژنې لپاره کاروي. الغرني وایي کومې پیسې چې خلک د حج او عمرې له لارې د سعودي عرب حکومت ته ورکوي، د سعودي عربستان حکومت هغه پیسې د نورو هیوادونو پر ضد د ناوړه کارونو لپاره کاروي. په دې فتوا کې داسې ویل شوي دي چې هغه خلک چې مخکې حج یا عمرې کړي دي او هغوی بیا هم سعودي عرب ته د حج یا عمرې کولو لپاره ځي، نو دا کار یې د ثواب. په دې فتوا کې دا هم ویل شوي دي چې هغه خلک چې مخکې حج یا عمرې کړي وي او هغوی بیا هم سعودي عرب ته د عمرې یا حج د ادا کولو لپاره ځي، نو دا کار یې په ثواب کې نه راځي بلکې په ګناه کې شامل کیږي. له دې مخکې هم د اخوان المسلم یو مفتي یوسف القرضاوي هم په یو فتوا کې د نړۍ له ټولو مسلمانانو غوښتنه کړې وه چې هغوی دې د حج او عمرې لپاره سعودي عرب ته نه ځي. القرضاوي ویلي و الله پاک ستاسو د حج اړتیا نه لري، اصل کې کوم کار چې تاسو ته الله پاک سپارلی دی هغه دې د هغه د مخلوق لپاره وکاروي. هغه ویلي و مسلمانان دې په حج عمره د پیسو مصرفولو پر ځای وږو ته ډوډۍ ورکړي، د ناروغانو سره دې مرسته وکړي او هغوی ته دې درملنه وکړي او د بې کوره خلکو لپاره دې کورونه جوړ کړي، ځکه د الله پاک په نزد د پیسو په دا ډول کارولو له عمرې او حج کولو ډېر بهتره کار دی.